سلامونه او درنښت ګرانو اورېدونکو، یو ځل بیا هم ستاسې هرکلی کوم د غم ناوې ناول په دوهمه برخه کې، په دې هیله چې دا برخه هم راسره تر پایه واورئ. د زرینې په زړه کې د خپل زلمي شهید زوی یوسف د کسات لمبې داسې بلې وې چې یوه شپه هم د صنم د ځورولو پرته ارامه نه کېناسته، خو د پښتو په دود ښکار شوي خورې صنم سره پرته له زغملو بله لار نه وه. زرینې به صنم د بده په نوم په بې لمبو اور سوځوله. تل به یې ثمرګل ته د صنم د کړنو په اړه شیطاني کوله. ثمرګل په جلال آباد کې د خوراکي توکو دکان درلود. یوازې د جمعې شپه به یې کور ته وړله، خو زرینې به ثمرګل ته د اونۍ د ټولو ورځو راپور داسې ور وړاندې کاوه لکه دی چې کوم رسمي مسؤلیت وي. تر ډیره به یې د بحث موضوع د صنم بد ویل، ښکنځل او نوم بدول وه. سهار مهال وه. صنم د حویلۍ په منځ کې د ماښام لوښو مینځلو ته ناسته وه چې زرلښته راننوته. د صنم په څېرې د خوښۍ نښې راڅرګندې شوې. زرلښته راغله، صنم سره جوخته کېناسته. هغه لا ناسته نه وه چې ټوکې او د صنم په ځورولو یې لاس پورې کړ. زرلښتې به تل د صنم د خندولو لپاره کله یوه او کله بله ټوکه کوله. زرلښتې د صنم پام څو شېبې بدلولی شو، مګر د صنم د زړه درد یې نه شو اخیستی. صنم به تل په وچو شونډو مصنوعي موسکا خپره ساتله، خو د مصنوعي موسکا یې اصلي څېره نه شوی پټولی. نن هم زرلښتې د صنم د خندولو هڅه کوله، خو صنم ژور فکر وړې ناسته وه. هغې دواړه لاسونه له غاړې چاپېر کړل او ویې ویل: ښکلې نجلۍ، ډېر فکرونه مه کوه چې ښکلا ته دې ګواښ دی. صنم د زړه پر سر نرۍ مسکا وکړه او ویې ویل: هو، نو ستا په څېر شهزادګۍ ته باید فکر وکړم. نه پوهېږم چې دا خوږه به د چا په قسمت لیکل شوې وي. زرلښتې ښه په کړس وخندل او خندا کې یې وویل: وهه وهه ریشخندونه، خیر دی هزاره هم خدا دارد. د صنم او زرلښتې غبرګې خندا سره زرینه راغله او صنم ته یې وویل: ماښام ته د ثمرګل سره د جلال آباد نه میلمانه راځي. د میلمنو ته سم تیاری ونیسه. صنم د سر په خوځولو د ښه ځواب ورکړ. زرلښتې هم د صنم نه مخه واخیسته او خبرو او تلو کې وویل چې نن مې خاله او لور یې کابل نه راځي. دلته به یو څو شپې زموږ میلمانه وي. صنم د کابل نوم په اورېدو سره زړه باغ باغ شو، ځکه د خپل ځوانۍ 3 پسرلي یې کابل کې تېرې کړې ول. زرلښتې مخه واخیسته او لاړه. صنم هم په خپل کار کې بوخته شوه. مازدیګر مهال و چې صنم د ټول پخلي ترڅنګ د ماښام لپاره پوره تیاری ونیوه. ستړې ساه یې واخیسته او د پخلنځي یو کونج کې دیوال ته تکیه وکړه. د خیال مرغۍ یې د تېرو شپو او ورځو په لور یون پیل کړ. غټو بادامي سترګو کې رڼې اوښکې وځلېدې. د خپل قسمت په لیکل شوو کرښو یې افسوس وکړ، خو څه به یې کړی وای.
د خوارکۍ صنم سره پرته له زغملو بله هیڅ لار نه وه. کاشکې دومره څوک لرلی چې خپل درد یې ورسره شریکولی شوی. لږ تر لږه به یې د زړه بار سپک وای. د خوارې صنم سره د تریخ ژوند په دې سفر کې هیڅ داسې کوم خواخوږی او د راز او نیاز هم سفر نه و. یوازې د سور بخونه چرمي کتابچه وه چې صنم به ورسره تل د زړه راز کاوه. صنم د خپل خیال په کوچني خیالۍ نړۍ کې غرق کوه چې د زرینې لوړ غږ یې د خیال د مارغه وزرې ورماتې کړې او ژر له ځایه پورته شوه. زرینې په خپله هغه لهجه چې تل به یې د صنم پر وړاندې کاروله وویل: میلمانه راغلي دي، هله نو چای دې تیار کړی او که نه؟ صنم ځواب ورکړ: هو، چای خو مې وخته تیار کړی. زرینې په داسې حال کې چې هیڅ یې صنم ته ونه کتل د چایو تیار پتنوس یې د خپل زوی عثمان په لاس کې ورکړ چې حجرې ته یې یوسي او په وتو کې د ماښامي لپاره د ښه پخلي په کولو ټینګار وکړ. ماښام ناوخته چې کله میلمانه ولاړ نو ثمرګل یو څه خوشحاله ښکارېده. له حجرې څخه د خپل اطاق په لور لاړ او زرینې ته یې وویل چې میلمنو د پخلي د خوند او سلیقې دومره صفت وکړ چې زما زړه یې را خوشحاله کړ. زرینې تندی تریو ونیو او هېڅ یې هم ونه ویل. ثمرګل چې د زرینې په طبع پوه شو نو خبرې ژر هاخوا دېخوا کړه. شپه تېره شوه، د نورو لپاره نوې خو د صنم لپاره بیا د ځورونې سهار پیل شو. صنم له شین سهار نه بیا دې فکر اخیستی و چې نن ورځ به بیا د کومې نوې کیسې سره مخ کیږي. په همدې فکرونو او د لوښو په مینځلو د کوهي غاړې ته بوخته وه چې زرلښته راننوته. په چابکو قدمونو د صنم خواته راغله او کېناستو سره سم یې د صنم په ځورولو او خندولو لاس پورې کړ. د صنم په ژوند کې یوازینۍ زرلښته وه چې د صنم د خندولو او خوشحالولو هڅه به یې کوله. ډېره ځله به یې هڅه له دې وه چې ناکامه وه چې د صنم د ژوند دردمند داستان د صنم د ژوند ټول خواږه زبېښلي ول. زرلښتې هم هېڅ خپلو هڅو ته د پای ټکی نه کېښود. لسګونه ځله یې له صنم نه دا پوښتلي وه چې د ژوند کیسه یې ورسره شریکه کړي، خو صنم به د زرلښتې د دې پوښتنې په ځواب کې یوازې یو سوړ اسویلی ورکړ. سترګې به یې اوښلنې شوې او د زرینې له ویرې به یې سر ځوړند ونیو. زرلښته به چې د صنم ویرېدلې څېرې ته وکتل، حیرانه به شوه او زر قسمه فکرونه به یې په ذهن کې شور جوړ کړ. نن یې هم د نورو ورځو په څېر د خپلو ټولو پوښتنو په ځواب کې یوازې د صنم چوپتیا ترلاسه کړه. له کوهي یې اوبه راوایستلې او له صنم یې مخه ښه واخیسته. په تلو تلو کې یې وویل: خاله سره مې د یو څو شپو لپاره کابل ته ځم. صنم یو څه مایوسه شوه ځکه زرلښته به پرې تل خوږه لګېده، له ځانه هم پرې ډېره ګرانه وه. زرلښته د صنم دوی له کوره ووته او په پښه نیولو قدمونو خپل کور ته ننوته. انګړ کې یې خاله ماجبین د خپلې ځوانې لور سلګۍ او خاوند عمرګل سره ولاړه وه. په لوړ غږ یې وویل: زرلښتې لورې، ژر راځه کنه چې موټر راغلی، موږ تا ته په تمه یو. زرلښتې قدمونه لږ ګړندي کړل. دا دی خاله جان، ژر جامې بدلوم او دروځم.
څو شېبې وروسته زره لښته راووته او د کابل په لور روان شول. په ټوله لار یې د صنم په اړه فکر کاوه. هېڅ یې زړه ارام نه مونده. سلګۍ چې ډېره مسته او شوخه نجلۍ وه، څو ځلې د زرلښتې د پام اړولو په پلمه خندونکې خبرې وکړې. زرلښتې به د زړه په سره وخندل او بېرته به یې فکر د صنم خواته شو. زرلښتې په لاره څه ونه خوړل او نه یې هم څه وڅښل. یوازې یې همدې فکر زړه او ذهن تسخیر کړی و چې اخر دا کوم زورور طوفان و چې د صنم ټولې خوښۍ یې نامعلومې خواته په هوا کړې. غرمه مهال و چې موټر د پخه څراغ پر سر د یوې ښکلې ودانۍ تر څنګ ودرېد. سلګۍ او عمر دواړه د موټر نه ښکته شول او خاله یې زرلښتې ته هم د ښکته کېدو بلنه ورکړه. ټول ستړي ستړي وو. سلګۍ چې د دې کور یوازینۍ لور وه، د ننوتو سره سمه ویده شوه. د سلګۍ مور به تل د خپل زوی پرویز نه همدا شکایت کوه چې د واده کولو سره یې بیخي تغییر یې کړی او بالاخره د جنجالونو د زیاتوالي له وجې پرویز له خپل مور او پلار نه جدا شو او د خپل خسر کره یې ژوند پیل کړ. خو سلګۍ بیا په مور او پلار دومره ظاهره وه چې لسګونه مرکې د دې لپاره رد کړې چې ګوندې مور او پلار یې یوازې پاتې نشي. سلګۍ د اقتصاد پوهنځي د آخري کال محصله وه. د خپل لیاقت او استعداد سره سره د خپل ښو اخلاقو او آدابو له وجې د ټولو ښوونکو په زړه کې خاص ځای درلود. تر ډېره یې مرکه کوونکي له ځوانو ښوونکو او هم صنفیانو له جملې ول. خو سلګۍ د خپل مور او پلار د یوازې نه پرېښودو لپاره د خپل راتلونکي ژوند ټولو خوښیو سره مخه کړې وه. سلګۍ بیا داسې د اجتماعي خوی درلودونکې پیغله وه چې په څو شېبو کې به یې ډېر پردي خلک خپلول، ځکه ورسره د زرلښتې هم څه ناڅه ساعت تېر او وخت ښه تېرېده. یوه ورځ یې زرلښتې ته وویل: مورجانه هم زه د کوم ګاونډي کور ته فاتحې لپاره راځه، زما سره پوهنتون ته لاړه شه. ساعت به دې هم تېر شي او زموږ پوهنتون به هم وګورې. زرلښتې سلګۍ ته په شرارتي انداز وکتل او ویې ویل: که ټولګي کې مو کوم ښکلی ځوان وي نو بیا ضرور در سره ځم. سلګۍ په کلاس وخندل او ویې ویل: ستا د ښایست جلوې دومره کمزورې نه دي چې کوم یو دې په زړه داغ نه کړي. دواړه غبرګه او د زړه خلاصه خندا وکړه او د پوهنتون په لورې روانې شوې. په لاره زرلښتې د کابل پوهنتون ماحول، درسونه او صنفیانو په اړه د سلګۍ نه پوښتنې کولې او سلګۍ په پوره لیوالتیا سره ځواب ورکاوه. سلګۍ د خپل صنف په اړه داسې وویل: لومړی سیمستر کې 38 هلکان او 4 نجونې وې، خو اوس څه ناکام شول، ځینې په خپله خوښه درس پرېښود. اوس مهال 11 هلکان او 3 نجونې یو. زرلښتې په بیړه پوښتنه وکړه: ښه، اوس 4 نجونو نه 3 پاتې شوي؟ سلګۍ ځواب ورکړ: هو، هغه بله ټولګیواله مو هم پوښتنه وه. د جلال آباد وه. د 3م کال په شروع کې بیا رانغله. زرلښتې بیا وپوښتل: نو ولې درس پرېښودو؟ سلګۍ اوږده ساه واخیسته او زرلښتې ته یې وویل: داستان یې ډېر اوږد او یو څه فلسفي رنګ لري. بیا دواړه څو شېبې غلې ناسته وې. سلګۍ ژور فکر یې وړه او هغه وخت یې پام شو چې ټکسي والا پرې غږ وکړ: مهرباني وکړئ ورسېدئ. دواړه د ټکسي نه ښکته او د پوهنتون انګړ ته دننه شوې. د لوی دروازې مخامخ لویه اوږده سیمټي لاره وه
چې دواړه خوا یې شنې لوړې ونې پاڼې د مینې لومړیو سړو شمالونو راپولې او د باد یوې نیمې تیزې څپې سره به د ونو ښاخونه د دیدن تږي مینانو په څېر د څو شېبو لپاره یو بل ته غاړې وتل. مخامخ د پوهنتون په انګړ کې ډله ډله نجونې او هلکان تر سترګو کېدل. د ځینو ترمنځ ګرمې کیسې روانې وې او ځینې بیا مایوسه ناهیله او وارخطا په نظر راتلل. سلګۍ زره لښتې ته وویل دا مخامخ درې هلکان ویني، دوی د ځینو نجونو د ځورولو په تور ادارې ته معرفي شوي دي. دا 3 ورځې وشو چې ترمنځ یې جنجال روان دی. پرون مې یو ټولګیوال ویل چې کورنۍ ورته را غواړي. زر لښتې وپوښتل نو څوک یې ځورولي دي؟ سلګۍ ځواب ورکړ 3 نجونې دي بیچارهګانې نوې راغلې دي، دوی ځورولې وې او بالاخره هغوی ادارې کې رسما شکایت کړی دی. د زرلښتې او سلګۍ ترمنځ بحث همداسې ګرم روان و چې د ټولګي په دروازه وردننه شوې. صنف ټول د هلکانو نه ډک و. یوازې د لومړي قطار 4 څوکیو کې 2 نجونې ناستې وې. زرلښته او سلګۍ هم د سلام ورکولو وروسته کېناستې. ښوونکی راغی، درس یې پیل کړ. د درس په دوران کې څو ځله په ځینو هغه هلکانو غوسه او غږونه کول کومه چې د مستۍ او د درس د اخلال کولو هڅه کوله. ښوونکي د درس تر ورکولو وروسته ځینې زده کوونکي پورته کول او پوښتنې یې کولې. د صنف د آخري کونج ته یې نظر واچاوه او غږ یې وکړ سنګین جان به راته ووایي چې ننني درس نه یې څه زده کړل. سنګین چې ښکلی او دنګ چناري ځوان و په خپل ځای کې غلی ودرېد. ټول زده کوونکو ورته په مهربان انداز ورکتل. په ټول ټولګي کې یوه صحرایي خاموشي خوره شوه، خو د دې دنګ ولاړ قامت د وچو شونډو نیولې پار د ژور درد ګواهي ورکوله. ښوونکي د څو شېبو چوپتیا وروسته وویل سنګین جانه هڅه وکړه چې نور دې حالت ته د پای ټکی کېږدي. ژوند په دې طریقه شونی نه دی. کوښښ وکړه نور درس ته توجه ورکړي. ځینو نږدې ملګرو او ټولګیوالو یې سنګین ته د ډاډ ورکونې په انداز کتل. ښوونکي اوږده ساه واخیسته، خپل کمپیوټر او کتاب یې واخیسته او له ټولګي ووت. دا و د غم ناوې ناول 2مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.